د سالنګونو لوی لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې چارې په دریو برخو کې په چټکۍ سره روانې دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې د سالنګونو لوی لارې اړوند د شمالي سالنګ د 21مې ګالرۍ او له 14مې ګالرۍ څخه تر تونله پورې د سی ټي بي طبقې کار بشپړ شوی او دا مهال د سیخ تړلو چارې په چټکۍ سره روانې دي. ټولګټو وزارت د سالنګونو لوی لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار په دریو برخو کې پیل کړی چې دا مهال د یادو لوی لارې د ځینو برخو او د شمالي او جنوبي سالنګ اړوند د ځینو ګالریو د سی ټي بي سیخبندي او کانکریټ اچونې چارې په چټکۍ سره جریان لري. محمد اشرف حقشناس دغه راز زیاتوي د یادې لوی لارې د جنوبي سالنګ اړوند د 15مې ګالرۍ د فلټري طبقې کار بشپړېدو ته نږدې شوی چې د سی ټي بي طبقې کار به یې په نږدې ورځو کې پیل شي. نوموړی دغه راز وایي د ټولګټو چارو وزارت هڅه کوي چې د سړکونو په جوړولو، ترمیم او بیا رغونې سره خلکو ته بشپړې ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د سړکونو په رغونې، ترمیم او بیا رغونې سره هیوادوالو ته بشپړې ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته کړي. د یادونې وړ ده چې د سالنګ لویه لاره چې د پخواني شوروي اتحاد متخصصینو او موسسو جوړه کړې وه په تیرو څو کلونو جګړو کې خرابه شوې ده. سالنګ د افغانستان له نورو سیمو سره د شمالي ولایتونو یوه تر ټولو مهمه او لویه لار ده. له دې لارې هره ورځ زرګونه مسافر او په لویه اندازه سوداګریز توکي لیږدول کیږي.